په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. نن نو د همدغې مبارکې میاشتې 11مه ورځ ده او موږ هم دلته د خپرونو په دوام سره ننګرهار ولایت کې په تالاشۍ چوک ته راغلي یو. هر دلته به خواړه او هغه څه چې تیاریږي د 11مې روژه ماتې لپاره په ګډه سره وګورو. زه دا راته ووایه چې هغه خو ماشاءالله مشتریان سخت زیات دي که نه ګاګې زیات دی. ته څومره وباسې د ورځې؟ د ورځې دغه دا اوس چې نن راغلي دا داسې وي چې 3 بوجۍ کچالان په دغه تبن کې ځای شوي دي. 3 بوجۍ 3 بوجۍ دی د ټارګټ د دې 3 بوجۍ دی. وختي بند کړی دی او د کچالانو ته راغلی مو دا ډېر زیات مزهدار کچالان دي او دغه یاران دوستان هم راسره راغلي کچالان هم راواخیستل ماښامي دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي او تلپاتې نامه سلامونه. جوړ په خیر، ستړي مه شئ. د همیشه بهار درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ و جوړ او خوشحاله اوسئ. په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. نن نو د همدغې مبارکې میاشتې 11مه ورځ ده او موږ هم دلته د خپرونو په دوام سره ننګرهار ولایت کې په تالاشۍ چوک ته راغلي یو. دا چې د نننۍ روژه ماتې لپاره دلته کوم خواړه تیارېږي نو هغه ټول تاسو لپاره په نننۍ خپرونه کې راغلو. نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې د روژې په راتګ سره الحمدلله په جلال آباد ښار کې بیروبار او ګڼه ګوڼه هم ورځ تر بلې زیاتېږي ځکه اختر ورو په ورو نږدې کېږي او دلته هم د خلکو هغه ازدحام او بیروبار تاسو ګورئ چې ماشاءالله په ښار کې ډېر زیات بیروبار او ګڼه ګوڼه د اوس نه شروع شوې ده. نو راسره اوسئ انشاءالله دلته به خواړه او هغه څه چې تیاریږي د 11مې روژه ماتې لپاره په ګډه سره وګورو. زه حامد الله باور یم او د کمرې برخه راسره ریاض مومن مخې ته بیایي.
मरचक 30 रुपयाला ताजा मरचक بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه جلال آباد ښار کې او بیا راغلي یو چوک تلاشۍ ته یو څه مخکې راغلو دې ته د مالوچو کوزه وایي نو ماشاءالله دلته هم دغه کچالان او چکني ترڅنګ لوبیا او چولې ډېرې زیاتې مشهوره دي زموږ تاسو هېوادوال هم ګورئ چې دقیقه په دقیقه باندې دلته بیروبار او ګڼهګوڼه زیاتېږي ځکه ماښام لپاره ډېر کم وخت پاتې دی نو مازدیګر اذان شوی دی نو ماښام لپاره چې دی زموږ هېوادوال هغه ترتیبات او امادګۍ خپلې نیسي نو استاد سره به خبرې اترې وکړو چې نننۍ روژې سره څنګه دي او څومره وخت کېږي دغلته دوکانداري کوي. السلام علیکم وروره ستړی مشئ. وعلیکم سلام ستاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ ډېره مننه ښه انشاءالله جوړ یې. شکر الحمدلله نوم مې قنداغه نورستاني یم. نورستاني صاحب څنګه یې روژې سره؟ روژه ښه درس کې ده الحمدلله ښه په اسانه تېرېږي څه کال هوا ډېره ماشاءالله ډېره ښایسته ده. دا راته ووایه چې نن څنګه وې وږی وې تږی وې؟ نن چې درته ووایم چې بې اندازې نه وږی یم. وږی یې؟ دا ډوډۍ یې کمه خوړلې وه که بېشلمي نه پاتې؟ بېشلمي ناوخته پاڅېدلم چې 3:30 بجې ناوخته پاڅېدې؟ دا هم راته ووایه چې څومره وخت کېږي دلته دوکانداري کوي؟ کار هم کوه صحیح ده خبرې مه کوو. ډېر وخت کېږي داسې وایي چې دغه 13 کاله خو په دې کوڅه کې کېږي زمونږ چې دلته زه کار کوم. 14 کاله زمونږ په دې کوڅه کې کېږي او د هغې نه مخکې په انګریزي کوڅه چې ده نو داسې وایي چې یو 12 کاله مې هغه شټاپ مې چلاو. زلمي استاد سره؟ زلمي استاد سره مې عامه زمون دي او یو شټاپ زمونږ دا دی الحمدلله دغه په نیویارک کې روژه کې دغه 4 شټاپه دا چاته نه رسېږي. ځکه د کواره هماغه شی ده که نه؟ ولې نه کواري هم ټولې هماغه یو رقم ته دي. دا راته ووایه چې هغه خو ماشاءالله مشتریان سخت زیات دي که نه ګاهک زیات دی ته څومره وباسې د ورځې؟ د ورځې دغه دا اوس چې نن راغلي دا داسې وي چې 3 بوجۍ کچالان په دغه تبنګ کې ځای شوي دي. 3 بوجۍ دی د ټارګټ د 3 بوجۍ دی. 3 بوجۍ څومره به راځي؟ 3 بوجۍ حساب که داسې وي چې 13 منۍ حساب کړو نو ټولې څونه بوجۍ کېږي؟ 13 منۍ؟ ماشاءالله بیا خو ډېر 6 منه 9 منه مال په دغه تبنګ باندې الحمدلله د الله په حکم سره وځي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. کوم پیغام لرئ زموږ هېوادوالو ته لیدونکو ته مهرباني؟ مننه بس زما د هېوادوالو ته دا غوښتنه ده د ننګرهار ځوانانو ته باید همت پیدا کړي کار وکړي نشي تماشي دا شی نه په در نه خوري نه هغه سړی دی چې همت وکړي او کار خپل ځان ته روزګار برابر کړي چې موږ دغه پاک حلال کار برابر کړی تاسې هم برابر کړئ. الله دې بس دغه کار کې نور هم برکت واچوي ځکه دا پاک کار دی او ماشاءالله موږ چې ګورو اوس هم چې دا شیان ته شوي دي خلاص شوي دي انشاءالله د هغه جمع نه وروسته دا به بس نیم ساعت نور وخت نیست دا به هېڅ شی هم نه دی الله په حکم سره یو به د الله نوم به په دې خاوره پاتې کېږي. بیا هم ډېره مننه خوشحاله ستاسې نه مننه خیر اوسې لیدونکو را سره اوسئ انشاءالله موږ هم له تاسو سره یو دلته به له نورو هېوادوالو سره خبرې اترې ولرو کوم چې دغلته په روزمره چارو مصروفه دي.
تلویزیون کې راځي راځي بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو همدغه کوڅه کې یو او د کوڅې سر دی دلته به د یو بل هیوادوال سره خبرې اترې ولرو دا هم دلته د کچالان او درسنګ چې دی چولې خرڅوي نو دغه شیان د روژه لپاره اکثره دغلته او بیا په جلال آباد ښار کې خصوصا ولسوالیو کې ډېر زیات خرڅېږي ځکه د دې خوند لږ ښي او چکني مور سره ښیي نو طبعا د دې مشتري نه ورته زیات دي ده سره به خبرې اترې ولرو چې روژې سره څنګه دی څنګه روزګار څنګه روان دی السلام علیکم څنګه بشي السلام خیر خوشحاله اوسې مننه ښه انشاءالله جوړې الله به تاسو خپله اوسئ ډېره مننه نوم دې راته واخله رحمت الله خان رحمت الله خان ښه رحمت الله خان څنګه یې شکر الحمدلله خپله اوسئ روژې سره څنګه یې شکر الحمدلله ښه تېرېږي در باندې تېره شوې څنګه وتې ښایسته خو تېرېږي ته پکې یو څه مصروف به یې که نه ځکه ماشاءالله مشتری خو دې ښه دي ولې نه ښایسته دا راته ووایه چې روژې باره تک سره څنګه د سودا وي څنګه دي سودا کېږي که نه شکر الحمدلله نعمت راولئ څومره به کېږي د ورځې بس 2,000 2,500 3,000 مختلف روټونه یې بس څومره وشو ماشاءالله او دا هم راته ووایه چې د روژې نه علاوه که نه بوزه کې څه شی کېدل ته وزه کې چاټ خرڅوم اچار چاټ چاټ ښه او اوس دا کار شروع کړی اوس دا کار ډېره د روژې سیزن دی که کچالان او شولې د روژې دپاره هغه د پوزې دی او په چالان د ورځې څونه وباسئ وباسئ سره 5 منه وباسو سره 15 منه دا څنګه خلک دا کچالان څخه زیات خوري په ښار کې والله بس دا شوق دی بس روژې دغه دی پوه شو نه خوند یې ښه دی که څنګه څومره ذایقهدار دی ذایقهدار دی خواري ورسره کوي د خپله ولې ډېره لکه څه څه به ګرځي چک شي صالح شي مالګه شي لیمبوان شي سلاد شي سرکه شي هر وړه ډېره مننه بس ته مصروفه یې او ډېر وخت ونیسو که څه پیغام لرې څه غوښتنه لرې مهرباني کور دې ودان ډېره مننه بیا هم خوشحاله اوسئ
بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو همدغې کوڅه کې یو دلته د یو بل بابا څنګ ته راغلو تاسو ګورئ چې دا هم دلته څو ډوله چې دی چکني خرڅوي ترڅنګ یې مربا خرڅوي نو ده سره به خبرې اترې ولرو چې روژې سره څنګه دی تېرې شوي پیسې څنګه ودي او روزګار څه ډول دی. السلام علیکم حاجي بابا خیر السلام خیر جوړې خلک په خیر راغلي خوشحاله اوسې ته ښه انشاءالله جوړه یې چارې ښې دي الحمدلله ډېره مننه نوم دې راته واخله اکمال الدین مالدین کاکا څنګه یې الحمدلله شکر دی روژې سره څنګه یې الحمدلله ښه تېرېږي نه نه ته وایه چې وږی تږی یو شی م یو الحمدلله بیخي او تېرې شوي در باندې څنګه ودی الحمدلله ښه په خوشحالۍ تېر شوې یعنې تر اوسه پورې ګرمي څه خاص نشته که نه 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 دغه څو ورځې لږ بادونه وه لږ سخت به وه بادونو کې هم ما احساس کېده لکه د ژمي غوندې دا راته ووایه چې څنګه دي مشتریان دې څنګه دي الحمدلله ښه دی ښه دی دا چکني دې خپله جوړه کړې که نه اچار دې خپله جوړ دی نه اچار پاکستانی دی اچار پاکستانی دی او دا مربا او دا مربا مو خپل دی مربا دې خپل ده ښه دا راته ووایه چې دې ټولو کې کوم شی ډېر خرڅېږي دا چکني او برته د بادرنګ او د رومیانو او د پیازو برته د هغه ډېره ښه خرڅېږي دا دواړه اوس دې خلاصه کړې که هغه نشته خلاصه ده یعنې هغې مشتریان ډېر هغې خرڅېږي مشتریان ډېر دي او دې خو به لږ کم وي که نه د دې هم ډېر دي خو نو معلومه نه ده نو دا څنګه پاتې دا خو داسې ښکاري لکه روب غوندې که نه روب دی نه که روب څنګه؟ نه ده رومیانو چکني ده رومیانو چکني ده او. ښه دا راته ووایه چې څومره به خرڅېږي د ورځې دا او دا تر څنګ یې بل دا 200 300 300 روپو پورې خرڅېږي 200 او بوزدا کې دا کار کوي که نه بوزه کې زما دا پکوړو کار دی پکوړو کار او دې سره په مزدوري لګیا یم ښه ډېر ښه او پکوړې خپل اوس خرڅوي فی الحال الحمدلله دا شاد مولا دی هلک زوی یې دی او زوی مې دی ښه ډېر ښه هغه څنګه دی هغه وځي که نه وځي الحمدلله شکر دی الله یعنې دې شکر گزار په یم جلال آباد ښار کې دا کوڅه چې دا ماشاءالله یو څه ډېره ګرمه ده که نه دا کچالان چې در څنګه دغه پکوړې ستاسو دغه چکني نو ډېره ماشاءالله مشتریان ښه دي دلته زما اوړه او ژمی شکر الحمدلله ښه سیزن دی د پکوړو پکوړو الله نه ډېر شکر گزار یم نو لیدونکو تاسو ګورئ بدون د دې کار نه زما کار ښه دی شکر الحمدلله که نه او زه الله یې پکې نور هم برکت واچوي امین. خوشحاله اوسې ښه ودان چې موږ سره دې مرکه وکړه ژوندی اوسې. ښه روژه ماتې ولري خیر. که څه پیغام لري هېوادوالو ته مهرباني دا پیغام لرم چې بس دا دعاګانې کوي چې امن دې راشي بس او الله دې بس همدغه امن قایم ولري همدغه امن کې اسلامي امارت سره د مخلوق خدای ولري چې موږ باندې داسې اخمېدلي دي او اسلام کې داسې امن راوړی دی خوشحاله اوس ډېره مننه یو خبر دا راته وکړه که نه چې روژه ماته کې د خوښې خواړه څه شی دی بس روژه ماته چې وکړو هر څه راغله الله پاک نعمتونه دي بېشماره کتاري به دي نعمتونه دي هغې کې ټول باندې شکر ایستل پکار دي بېشکه ډېره مننه بیا هم خوشحاله اوسئ. ودان تاسو موږ وکړه لیدونکو را سره اوسئ دلته به له نورو ځوانانو سره خبرې اترې ولرو هغه هم دلته چې د چکنۍ د اخیستلو لپاره راځي تاسو ګورئ چې دلته هم ماشاءالله بیروبار زیات دی نو دغه بل ور باندې لکه څنګه چې موږ سره مخکې خبرې اترې وکړې السلام علیکم وروره ستړی مه شئ ټوله خاص ته کراري ډېره مننه تاسو ښه انشاءالله چارې ښې دي شکر الحمدلله تاسو کوله خاص ته ست مقدم خوشحاله اوسئ زیاته مننه نوم دې راته واخله زما نوم مرشا دی ارشاد مرشا شینواره میرشاه شینواری شینواری صاحب څنګه یې شکر الحمدلله د خدای فضل دا راته ووایه چې په کومو کارونو مصروفه یې ولا چې زه خو خپله سمساري دکان لرم نارنج باغ کې فعل خل هغه کاروبار کوم نه نن وختي راغلی که بند کړی یې دکان دکان مې وختي بند کړی دی او د کچالانو ته راغلی مو دا ډېر زیات مزهدار کچالان دي نو دغه یاران دوستان هم راسره راغلي کچالان هم راواخېستم ماښامي دپاره ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې تا باندې روژې څنګه تېرېږي دکان کې شکر الحمدلله ډېرې ښایسته روانې دا خو د برکتونو رحمتونو میاشت ده ډېره خوږه تېرېږي انشاءالله او تاسو همدغه سیزن دی که نه او بالکل سیزن به انشاءالله شروع کېږي او روان هم دی په خیر باندې دا راته ووایه چې ګټه کمه کوئ که پرېمانه نه ګټه خو بس داسې ده چې اوس وخت کې ټوله فیصدي ده ګټه ډېره نه کېږي مخکې وختو کې به ګټه ډېره کېده خو اوس ګټه پخوا په پرتله ډېره زیاته کمه شوې ده چا نه خبره شوې چې دا کچالان مزهدار دي دلته پسې راغلی ډېر زیات مزهدار دي کچالان بس داسې ده ځنې خوار وخت مونږ وړو په دې خاطر باندې نو کچالان یې ډېر مزهدار دي رښتیا خبره ده یعنې کور د خپله کوم ځای کې دی کور مې خپله جویف کې دی ښه جویاب کې دی معلمین سره ما وکړه نارنجبان دلته پسې راغلی دی اوس یې. واو دا مشهور کچالان دي نو ډېر مزهدار دي ځکه ورپسې راغلي بس ذوق دی نو څنګه ډېر زیات دا هم راته ووایه چې په روژه ماته کې د خوښې خواړه څه شی دی زما حواله چې خوښېږي لوبې مې بیا زیات پکې خوښېږي او بس دا چکنیانې دي کچالان دي بس دا ټول خو خوند کوي یعنې برکتونو میاشته 15 دقیقو کې 10 کتابونه تیار دي ډېر زیات ډېر د رحمتونو میاشت ده مننه خوشحاله اوسئ چې موږ سره مرکه وکړه کوم پیغام لري ځوانانو ته مهرباني بس ځوانانو ته مې دا پیغام دی په روژه کې
چې د بدو کارونو څخه ځان پامن کې وساتي، بد کارونه ونه کړي او روژې ونیسي، صدقې وکړي، خیرات وکړي. بس دغه ځوانانو ته پیغام دی. په همدې هیله ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. مننه اوسئ. نو ډېره مننه درنو لیدونکو، تاسو هم له موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه ولیدل. دغه و نو په جلال آباد ښار کې تالاشۍ چوک سره او بیا د نالوچو کوڅه. نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې د ښه په دقه باندې دلته زموږ د هېوادوالو بیروبار زیاتېږي. تاسو خواړه مو ولیدل چې د 11مې روژې لپاره دلته چې دی ورته تدابیر نیول شوي دي او خرڅېږي. نو په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر یو بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ما ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې، پاک الله مو مل شه.